سلامونه دوستان، دا تاسو ته ښکاره معلومه ده ټپ سواپ یو د پیسو ګټلو یوه غټه پروژه ده په ټیلیګرام کې. لکه څه ډول چې هامسټر ده، د هامسټر نه وروسته په دوهم مقام باندې چې زیاته کمیونټي لري هغه هم ټپ سواپ ده. د دې په اړه زیات ملګري چې دي موږ نه پوښتنه کوي چې ټپ سواپ څنګه پروژه ده، حقیقي ده یا نه ده، یا دغه کله لیست کیږي کله لانچ کیږي، دی ویډرا کله فیل کیږي. زیاتره پوښتنه دي اړوند موږ نه زیات ملګري کوي او غواړم په دغه ویډیو کې په دغه تړاو باندې یو څه خبرې وکړم چې ټپ سواپ څنګه پروژه ده. دوستانو که حقیقت سره ووایو، له اول سره چې ټپ سواپ ګورم تقریبا له یوې میاشتې زیات وخت چې زه په ټپ سواپ کې کار کوم، نو ټپ سواپ چې کوم کارونه زه ګورم داسې ماته ښکاري لکه یو سکیم پروجیکټ چې وي یا هم یو بیکاره پروجیکټ چې وي، ځکه د دوی کارونه ټول داسې دي د ځان ته کسانو راجذبول او له خلکو په چل ول باندې پیسې راټولول، پیسې وهل، ټول کار یې د دې سره دی. لکه تاسو د ټسکونه ښکاري ډېر بیکاره ټسکونه وړاندې کوي. نو دوستان اول خو که چېرته د دوی د کمیونټي موږ تاسو وګورو تقریبا 4.8 میلیونه کسان په دغه کې کار کوي، یعنې کمیونټي دومره زیاته ده او دا کمیونټي دا زیاتره دوی په ځان باندې په دروغو سره راټوله کړې ده، جذب کړې ده. ځکه دوستان اول سر کې چې دوی دغه ټپ سواپ راغلی و، موږ هم ټپ سواپ چې کله اول سر کې ما ریسرچ وکړ ټپ سواپ ته راتلم، هغه مې جوین کولو په دې خاطر ورته راغلم چې ټپ سواپ دوی یادونه کړې چې دغه د سولانه پروجیکټ دی، یعنې سپورټ ملاتړي سولانه کوي. دا چې سولانه یو غټ د کریپټو کرنسي تر ټولو یو غټ پوینټ دی، یعنی یو غټ ټوکن دی. نو دې په اساس باندې خلکو دا فکر وکړ چې سولانه خو یو غټ نیټورک دی، غټ پروجیکټ دی. نو که چېرته دا سپورټ ملاتړ کوي نو ښکاره خبره ده چې یو ښه قیمت به ولري، یو ښه راتلونکی به ولري. چون چې کله هم کمیونټي ته 40 یا 50 میلیونو پورې کسانو پورې ورسېده، سولانه په خپله دا خبره رد کړه چې ټپ سواپ په موږ پورې هېڅ اړه نه لري، نه موږ لانچ کړي ده، نه موږ سپورټ کوو، نه موږ ملاتړ کوو. نو دې خبره په کولو سره په ټپ سواپ باندې د خلکو باور چې د یو څه نه څه راکم شو. خو دغه نه مخکې چې یو دوی بل کار وکړ، هغه ډېر جالب کار و دوستانو. هغه دا چې دوی په خپل ټپ سواپ کې یو آپشن اډ کړ، د 2x په نوم آپشن یې اډ کړ، میشن یې اډ کړ. په دې مطلب چې تاسو په دې میشن سره کولی شئ خپل بیلانس ډبل کړئ. تاسو سره 10 میلیونه کوین دي یا 20 میلیونه کوینز دي، دا کوین خپل ټپ سواپ کوین ډبل کولی شئ. خو په څه خاطر؟ تاسو باید په یو ټون کوین باندې دغه واخلئ، یعنې یو ټون کوین مصرف کړئ او تاسو دا واخلئ ډبل کولی شئ. چې دغه تقریبا هغه وخت چې موږ اخیسته د یو ټون کوین قیمت چې $9 خو شوی یا $7 نه پورته و، او ورسره پخوا کې د کوم ټیبونه چې موږ کوو په ټیبونه، یعنې تاسو اوس په یو ټیب باندې 10 کوین درکول کېږي، دا ډبل کولی شئ. تاسو په 20 درکول کېږي، خپل ټیبونه هم ډبل کولی شئ. تاسو ته ښکاري زه ټیب کوم، ما دا په یو ټیب باندې 28 کوین درکول کېږي. دې ډبل کولو سره ما تقریبا اول 14 درکول کېږي، ما ډبل کولو 27 درکول کېږي. په دې باندې هم دوی یادونه کوي تاسو باید نیم ټون کوین مصرف کړئ. نیم ټون کوین په مصرف کولو سره تاسو خپل ټیبونه هم ډبل کولی شئ او د یو ټون کوین په مصرف کولو باندې تاسو خپل بیلانس ډبل کولی شئ. که چېرته موږ تاسو فکر وکړو په دې دواړو باندې تقریبا موږ کم از کم $11 مصرف وکړ. نو اوس به تاسو فکر کوئ چې $11 خو دومره زیات شی نه ده، یعنی هر فرد لپاره زیات څه نه دي، کم پیسې دي، خو د دوی لپاره د بیخي زیاتې پیسې دي. یعنې په 80 میلیون کسانو څخه تقریبا 50% کسانو خپل بیلانس ډبل کړ او خپل ټیبونه هم ډبل کړ. تقریبا د یو نیم ټون کوین چې $11 خو شکېدل هغه یې پرې مصرف کړل. که چېرته موږ تاسو فکر وکړو نو دغه په 10 میلیونه کسانو کې ضرب کړو دغه خپل $11 310 یا تر 300 میلیونه زیاتې پیسې کېږي. 300 میلیون څخه زیات ډالر د خلکو څخه دوی راټول کړل ځان ته. او همدارنګه دوستان که نوټ کوین ټون ته یې واړوو نو دوی ټون چې کوم کوین راټول کړ تقریبا هغه یو نیم ټون چې په 10 میلیونه کې ضرب کړو 15 میلیونه خو کېږي. دا تاسو ته ټول لږ خط وښوده چې په تقریبا په افسر ډول د دومره پیسې له خلکو راټول کړي. یو خدا دوی ډېر بیکاره کار وکړ چې خلکو راټول کړي. هم ډېر ملګري موږ ته ویل چې په دغه باندې ویډیو جوړه کړه، فعال کړئ. ما ټول ته ویل چې د خطر هم په خپله غاړه دی، که چېرته تاسو په ټپ سواپ باور لرئ فعال کړئ، که نه لرئ مه یې فعالوئ. یو خدا بل چې دوی دې نه مخکې دوی بیا وروسته کار وکړ، هغه دا چې دوی کله چې سولانه د دوی خبره رد کړه، دوی بیا باینانس سره خبره روانه کړې او د دې لپاره دوی په باینانس په خپل ټپ سواپ کې یو میشن اډ کړ. هغه میشن داسې نو کله تاسو ټپ سواپ لاره د باینانس اکاونټ جوړ کړئ، رجسټر کړئ، KYC مو کې خپل UID هلته اډ کړئ. موږ به تاسو ته 3 میلیونه کوین ټپ سواپ کوین درکوو او باینانس به تاسو ته $600 ټریډینګ فی واچر کارت درکوي. نو دا خبره په کول سره باینانس مستقیما دوی ته په ټویټر کې ریپلای وکړ خلکو ته چې دغه په موږ پورې هیڅ اړه نه لري، یعنی تاسو دا کار مه کوئ. نو دې کار په کولو سره هم د په ټپ سواپ باندې د خلکو باور چې د بیخي زیات کم شو. نو دغه نه وروسته په ډېرو هڅو ځلو سره ټپ سواپ وکولی شول چې اخر هم باینانس باندې خبره ومني. باینانس ورته دا میشن اډ کړ په خپل ویب سایټ کې. نو میشن اډ کړ که څوک هم د ټپ سواپ لپاره راځي په باینانس کې خپل اکاونټ جوړوي نو دوی ورته
نو ټاپ ورته 3 میلیونه کوین ورکوي خو باینانس البته د کوین اډ کړ خو چاته $600 ټریډینګ فی کارت ورنه کړ ځکه چې دغه کې باینانس به زیات توان وو. نو دوستانو دا بل څه و چې دوی تر سره کړل او هغه ورسره دوستانو کوم تاسو د ټاپ سواب دغه سیستم ته ګورو د یو پیچلې غوند سیستم دی بل ډول سیستم دی یعنی دوی خپل روډ میپ نه لري چې موږ په روډ میپ باندې باور وکړو په باندې مختلف شو د کوین کله کله دوی کارونه کوي کله لنچ کوي کله لسکي دا نه لري او بل کار چې دوستانو دوی وکړ بیا دوی د ټون کوین سره خبره روانه کړه ټون بلاک چین سره خبره وکړه چې د موږ ټاپ سواب چې دا ستاسو په بلاک چین باندې لیست کو دوی دغه نه مخ یو ټویټ وکړ په خپل ټویټر باندې ټاپ سواب چې مقصد زموږ ټاپ سواب چې د پټون بلاک چین باندې کیږي خو ټون بلاک چین سره خبره وسره ونه منله ډیر وخت وروسته دوی دغه خبره تایید کړه ټون بلاک چین چې ټاپ سواب په ټون بلاک چین باندې لیست کیږي د سره بیرته د ټاپ سواب باندې خلکو باور یو څه زیات شو او د اوس چې کوم دوی کار روان کړی دی دا بيخي یو پزول کار دوی روان کړی دی په خپل ټاپ سواب کې ټاسکونه کړی دي چې تاسو باید ویډیو وګورئ او ویډیو لپاره دوی شرایط کې دي ویډیو لپاره دا چې تاسو باید د ټاپ سواب لپاره راشي ویډیو وګورئ او ویډیو لول سره تر اخره پوره وګورئ او ویډیو باید تاسو په سپیډ سره وګورئ نه اسکیپ کوئ شرط هم په سپیډ سره وګورئ یا مسکیپ کوئ یو څو سکند مسکیپ کوي بیا هم د میشن تاسو نشئ پوره کولای او ویډیو په موبایل کې تاسو ته کوډ درکول کیږي یو تورې به تاسو راټولوي هغه کوډ ویډیو ور پسې بار ګوري ترڅو هغه کوډ پیدا کړئ کله چې کوډ راواغسته کوډ بالته پیسټ کوئ بیا به مقصد تاسو ته 2 لک کوین درکول کیږي چې دا یو ډیر سخت میشن دی چې زه اوس فکر کوم دوی په موږ باندې ډیر په زور په جبر باندې دغه ویډیو ګوري د صرف 2 لک کوین لپاره پس هم زه دغه دومره اهمیت نه ورکوم خو بیا دا چې ګروپ کې زیات کسان پوښتنه کوي چې د کوډ څخه د مخته کوډ را بده غزه ورته کوډ پیدا کوم نو که فکر وکړو دغه ویډیو چې دوی په موږ باندې ګوري دا هم د پرمختللو هیوادونو څخه باید وکتل شي دا نه چې د افغانستان او استفاده هیوادونو څخه وکتل شي دغه هیوادونو کې دوی په ویډیو باندې بندیز لګول دی نه کتل کیږي باید په نور ته کنټرول کړي ځکه چې د دوستانو او استفاده هیوادونو کې دوی په ویډیوګان اډ ناراضي یوټیوب اډ نه ورکوي دا چې اډ ناراضي دوی د پیسې هم نه جمع کیږي په دې خاطر دوی دغه باندې اعلانات باندې کړي ځکه دا سم معلومیږي چې ټاپ سواب غواړي صرف او صرف اوس خلکو باندې په زور ویډیوګان وګوري او پیسې ترلاسه کړي نو دوستانو د ټاپ سواب دغه کارونه چې دي ډیر بیکاره کارونه دي یو خدای چې روډ میپ نه لري موږ هیڅ نه پوهیږو چې کله لیست کیږي کله لنچ کیږي صرف یو ټویټ دوی کړی و چې باینانس ټاپ سواب به ډیر ژر لیست شي او ما چې څومره په ګوګل کې په یوټیوب کې یو ځای بل ځای معلومات واخیستل د دوی لانچ نیټه د کوارټر 3 دا یعنی دغه 2023 کال دریمه اوروبا چې ورته وایي شروع شوې ده دریمه د جولای میاشت ده جولای نه وروسته بل میاشت دغه 2 میاشتې نور چې راځي دغه میاشت دغه میاشت تر اخیره پورې بدلی معلومات وشي چې ټاپ سواب کله لنچ کیږي په دې جولای میاشت اخیره کې هم د راتلونکي بل میاشت کې لیست کیږي نو هغه معلومات به کیږي دوستانو د زما د خبرو مطلب دا نه دی چې ټاپ سواب سل په د سکیم پروجیکټ دی یا به سکیم کیږي دوه خبرې شته چې موږ په ټاپ سواب باندې باور کول شغه دا چې لومړی دا چې دوی په ټون بلاک چین باندې لیست کیږي ټون بلاک چین دا تایید کړی دی چې زموږ په بلاک چین باندې به دوی لانچ کیږي لیست کیږي دوهم دا چې دوی کمیونټي به زیاته په دې مطلب چې 8 میلیون څخه زیات کسان په دغه کې کار کوي نو هر صرافي هر ایکسچینج هر پلیټ فارم چې دوی وړاندیز وکړي چې د زموږ ټاپ سواب لیست کا یا لانچ کا نو ضرور هغه ور سره ملاتړ کوي دوی تړون مانی تعهد ور سره کوي ځکه چې په ډېر کم فنګون باندې هم دوی کوین لیست کوي ځکه چې 8 میلیون به زیاته کمیونټي ده دومره کمیونټي چې یو پلیټ فارم ته صرافي ته راځي هر صرافي ور سره تعهد کوي د تړون ور سره کول شي حتی باینانس هم کول شي ځکه چې 8 میلیون به زیاته کمیونټي ده نو دوستانو دغه یو څه معلومات چې ما تاسو ته درکړل په دې لږ دغه تاسو خوښ خو دومره درته وایم په اخره کې چې ټاپ سواب د تاسو فول ټایم ورکوي فار ټایم ورکوي ما تاسو ته بار ویډیوګانې کوم چې دغه پروجیکټونه دي تاسو مهمه ده چې تاسو ټول ورځ په دې کې مصروف وئ ټاپونه کوئ کار کوئ صرف ورځ یو کلایم کوئ ورځ کې 2 3 ورځې کوم کوین تاسو درکول کې غاټاپ کوئ نور دومره زیات وخت ما ورکوي نو کچرته لیست هم چې لیست کېږي به حتما داسې نه چې لیست کېږي خو په ډېر ټیټ قیمت باندې زما د یادونې په اساس باندې چې ممکن په ډېر ټیټ قیمت باندې لیست شي لانچ شي بیا هم د راتلونکي به څنګه په غاړه زه پوره معلومات نه لرم خو بیا هم خدای دې وکړي چې موږ سره داسې نه دي انچن په شان دی لوبه ونه کړي یا خپل دی ډرا لپاره د لنچ کېدو لپاره سخت شرایط کې نګدي نو دا یو څه معلومات چې ما تاسو ته درکړل دا چې کله وی ډرا فایل کېږي کله لیست کېږي د جولای میاشتې تر اخره پورې به معلومات کېږي دوی ویل چې ډېر ژر به لیست شي په دې لچ ویډیو مو شي ویډیو لایک کړئ مخکې نورمال ګرځو شیر کړئ مننه